حضور پاک ته الله وی د خپل امت ته د یو آدم علیه السلام د یو بچی د یو اولاد د یو بچی یو واقع ذکر کا دله مونږ ډېر خپلې نښې ورکړې وې او ډېره پویه م ورکړې وه او ډېر لوی معرفت م ورکړی او ډېر لوی ذاکر تر دې حده پورې چې دته اسم اعظم هم رب العالمین ور نصیب کړی نو د شیطان په چال کې راغی لاړه تباه شو نو دا سړی څوک دی نو قطعي ته ور څوک نشي ویلی چې څوک دی خو د حضور پاک د تره زوی دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی دا یو سړی دی د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی او نوم یې بلعم و بلعب او د پلار نوم یې باعوره بلعم ابن باعوره نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې کله موسی علیه السلام په دریاب پورې ود او ځان سره بني اسرائیل هم پورې استل او فرعون او د هغه ټول قوم خدای تباه کړه دوی په مخ کې ولیدلی شو تباه شو نو حضرت موسی علیه السلام بیا په وادي تیه کې څه زمانه سره د خپل قوم اوسېده الله پې د رزق او د نعمتونو فراواني راوستله من او سلوا به راتلل ترنجبین او سیسه او خوږې خشته اوبه وله خدای پاک پیدا کړی هغه اوبه به دوی څکلې او بره نه پې د پاسه وریځ وه دا د خدای نعمتونه دې عراقي طرف ته یو قوم اوسېده هغه مشرکانو بت پرستانو نو موسی هغې د علاقې نوم بلقاو نو موسی علیه السلام ته الله جهاد فرض کړ وی دا قوم دی والا او د بلقا په د علاقه باندې حمله وکړه نو حضرت موسی علیه السلام په زرګونو خپل فوج خپل لښکر واغشت دا الله حکم بني اسرائیل ځان سره ملګري کړل دې هغه علاقې ته لاړ هغې ته ځان حملې له تیاری خیمې یې ښخې کړې او د الله مدد ورسره دی د هغې علاقې چې کوم بادشاه دی کافر دی بت پرست هندو مشرک چې د بوتانو سجدې کوي هغه سره هم ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی فوج دی او ډېر لوی لښکر دی ورسره خو د هغه ذهن کې یو سوچ راغی هغه وی چې یاره د دې سړي د دې موسی په مقابله کې علیه السلام خو فرعون غوندې لوی بادر سړی چې هغه زمانه کې داسې طاقت و لکه دې زمانه کې امریکا سپر طاقت هغه خدای ریس مریس کا تباه شو نو هسې نه موږ چې ته تباه او برباد نه شو نو د دې کافر بادشاه په رعیت کې یو سړی اوسېده نیک سړی و راهب عبادت پې کوو د هغه نوم بلعم ابن باعوره ډېر بزرګ په جونګله کې به اوسېده او د الله تعالی عبادت پې کوو او صاحب د معرفتو او اسم اعظم یادو چې څه دعا به کوله هغه د خدای خاص نوم به واغشت نو رب العالمین به دعا قبلوله نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغې ته اسم اعظم وی وی په هغې کې سړی دعا کوي نو خدای پاک د انسان دعا قبلوي رد کوي نه دته هغه اسم اعظم یادو نو دا بادشاه کافر دا هغه د خپلو وزیرانو ته وی چې یاره دې بلعم ابن باعوره ته به ووایو چې دې موسی علیه السلام ورته لښکر ته خیري وکړي دا مذهبي سړی به پرې مذهبي سړی ووو اوس هم دا قانون او دا قاعده ده کم علماء کرام چې هغه دین خدمت کوي چاته چې یری نو دا ظالمان د هغه په مقابله کې عالم ودرې بغیر د عالم مقابله خو د عالم نه بغیر نه کېږي دا گروه بندي او فرقواریت پکې پیدا کړي په خان به خان وی او په ملا به ملا وی د یو طریقه د یو حد کنډه ده نو هغه وی چې راشه دا خو مذهبي سړی دی د ده د مذهب د وجې نه خو فرعون غوندې سپر طاقت لاړ تباه شو برباد شو نو هسې نه واقعي مونږ برباد او هلاک نه شو نو دا بلعم ابن باعوره د په رعیت کې یو نیک سړی و دینداره سړی و صاحب د معرفتو د ورځې به یې روجي نیولې او عبادت به یې کوو د شپې به عبادت کوو هغه ته یې درخواست وکړه هغه وی چې زه خو ستا محل ته نه درځم نو بادشاه ته چاوې کبر مه کوه صاحب دې جونګړې ته به وله لاړ شو نو باچا سره د هغه خپلو وزیرانو او مشیرانو دې بلعم ابن باعوره پسې د کور ته لاړ یو خاص کور یو بچی دی پکې یو ښځه ده او ځنګل کې اوسېږي د الله عبادت کې بادشاه ورته وایي تا ته پته ده تم په دې وطن کې اوسېږي چې دا په کوم ملک حمله کېږي او دا یو سړی راغلی دی او بار یې هغه د قافلې روستې دی او بلا لښکر یې روستې دی او خیمې خښې کړي په مونږ حمله کوي
مونږ تاله راغلي یو مهرباني وکړه دا وطن چې څنګه زما دی دا ستا هم دی ستا په ملک او په وطن او ستا په قوم حمله کېږي نو ته دا مهرباني وکړه چې دغه سړي ته خیره وکړه مونږ ته اخلاص کا ملعم ابن باورا وی داسې نشي کېدی لیسا هکذا یکون دینی و دینه واحد وی زما ورده خو یو دین دی زه ورته څنګه خیره وکړم ما و دی خو په یو دین یو خیر د پیسو لالچ یې ورکا غرت دمکې والا ورکړی غیرت کړی بالکل داسې نه کېږي او که ته مې ډېر پریشانه کې او تنګی مې نو زه ستا د وطن نه هجرت کوم بادشاہ خو پوه شو که دیوس پرې مجبوره کم او دې تنګ کم او د هجرت وکړو د موسی علیه السلام سره ملګری شو نو یو خو د موسی خپل طاقت دی یو به ورسره دې ملګري شي بیا هم چېرته ټینګېدی شي هغه ته خو پته وه چې دته اسم اعظم یاد دی چې سید دعا کوي نو خدای پاک هغه دعا قبلوي نو دې ټایم دونه نه مجبوره چې دې د دې وطن نه هجرت وکړي او د موسی علیه السلام لښکر سره ملو شي نو دې شیطان ګوره حد کنډی دی قرآن شریف کې الله وایي فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین شیطان لګېدلی دی ورپسې په یو طریقه راګېری دله خو چالونه ورځي سکیمونه ورځي سازشونه ورځي کله ځان نه بوډا جوړ کړي او کله ځان نه خان جوړ کړي او کله ځان نه افسر جوړ کړي او کله ځان نه یو غریب سړی ملنګ جوړ کړي په مختلفو طریقو لګیا دی دې کوشش دی چې د الله د دې بندګانو د خدای په منځ کې به دوری او لرېوالي څنګه پیدا کړم الله به څنګه د خپل بنده نه خفه کړم او دا د آدم علیه السلام اولاد چې د نیکه د لاس نه زما 80,000 کاله عبادت په اوبولو شوی دی چې دې څنګه دوزخ ته ځان سره ملګری کړم دې سوچ دی لګیا دی پر خپل سوچ کې پر خپل مشن کې خپل مشن کې کامیاب روان دی اوس نن سبا تیزی سره کامیاب روان دی دنیا خلق دی کافرانه خو یو طرف ته کړي دی خو جهنم خشاک کړي دی او مسلمانانو کې هم لګیا دی خپل کوشش کوي په زبردست محنت او خپل بچي او مختلف ګروپونه او ځان له سیستم روان دی لکه څنګه دلته کې زموږ یو سیستم روان دی دا پکې د فوج اداره ده او دا د ججانو اداره ده او دا د وزیران دي او دا زمینداران دي پټي به کوي دا به زراعت کوي او دا به هسپتال چلی او دا یو سیستم دارنګې د هغې خپل ځان دی او مستقل نظام بلکې دا زموږ سیستمونه د هغه روان دي دا چلونه هغه ښیي دې خلکو ته هغه دی نه لګیا دی او دې خلکو ته په مختلفو طریقو باندې لګیا دی کوشش کوي چاته انټرنیټ ور مخکې کړی دی ماشومان او واړه بچي هغې ځان لږ د انټرنیټ په ذریعه باندې د امریکې او د برطانیې او د هندوستان ډمو سره پیوست کړي دي که ته هندوستان ته نشې تللی فلم نشې کتلی او ته برطانیې ته نشې کتلی او بربن نشې کتلی نو کور کې مې درته شی برابر کړی دی دې نه تکله شه شابه او ګوره چې څه دې خوښوي هغه ګوره دا د سکیمونه دي دا د سازشونه دي او مختلفې طریقې او هتکندې دي نو هغه ته سکیم سازش دا جوړ که بادشاه ته وایي ګوره داسې وکړه زه کې اوس القا خپل شرارت ورته ورچوي د دواړو جهانو سردار فرمایي زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي وی د هر انسان دې زړه ته دلته کې مخامخ یو طرف ته شیطان ناست دی د هغه نوم وسواس دی هغه ورته وسوسه القاء الشر د ګنده خبرې ورچوي د شر خبرې بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده د هغه فرشتې نوم ملهم دی او ته د خیر خبرې اچوي ان للشیطان لمبة بقلب ابن آدم شیطان د پاره ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم یو وسوسه اچوي او وللملک لمة هلته فرشته لګیا ده هغه ورته هغه خیر اچوي ته نه وایې یوړه مې چې دا کار وکړه بل چې دا کار وکړه دا د خیر کار ده ته هغه فرشته چې ملهم ورته وایي الهام دا هغه د خیر کار دی او دی بل ته وسواس وایي دی لګیا دی هغه بادشاه ته وایي چې ګوره درته یو طریقه ښیم داسې وکړه چې دا بلعام به په دې راګیری چې د ده ښځه ده خو ښځې له لالچ ورکړه ښځې نه سړی بیا مجبوروي یاره دا خو ټیک ده نو د ښځې قوم خو شته که نه د ښځې ورونی شته د ښځې خویندې شته خورینې شته د ښځې ویرونی شته په هغه طریقه او خو دې بادشاه دی د دې بلقا بادشاه دې ښځې ته رشتې وکړه سره زر وی درته درکوو مال وی درته درکوو پیسې وی درته درکوو دا خاوند یې مجبوره کړه چې دې زمونږ ومني او دې موسی علیه السلام ته خیره وکړي دې نه بغیر نه کېږي هغه ښځه ورته لګیا شوه چې دا خو زمونږ قوم دی ښځې ګورې مه مې تنګوه نه دا وطن به پرېږدم وطن پرېږدې بچي به څه کوي زه به څه کوم زما قوم به څه کوي حتی که د ښځې په ذریعه باندې په دغه سازش باندې
دغه د بلقاب بادشاہ کامیاب شو او شیطان خپل مشن کې کامیاب شو او هغه بلعم ابن باوره په دې خبره مجبوره کړ چې حضرت موسی علیه السلام او هغه قوم بني اسرائیل ته خیر وکړي. سره دې کې د استخاره هم کړې ده، یو د استخاره وکړه چې کله دې ښځې را مجبوره کړه، استخاره کې دته سخت تنبیه ورکړی شوه چې پام کو برباد بشي، ګورې دا کار ومه کوه. دوباره بیا استخاره وکړه، بیا سخت تنبیه میلاو شه چې ګورې پام کوه دا ما پیغمبر دی، الله پیغمبر دی، او ګورې دا سازشونه مه کوه ته تباه کېږي او بربادې. لیکن ښځې نه مجبور شو. ښځه خو سړي ته ماسخوتن هم دلته غوږ ته ټک ټک کوي، قرار کوي، او سهار هم ورته دلته کې غوږ ته کر کر کوي او قرار ورته کوي. سړی خو د ښځې نه مجبور دی. ښځې خو لالچ ولیده او ښځه لګیا ده او بچي مو ورته لمسه وه او شا به ګورې د بادشاه دی دا به څه کوو، ته به هجرت وکړې دا بچي به دې څه کوي. دې ته یې مجبوره کړه چې د به نه مې پرېږدی نو زه به ډېره ښه ده. یو خر یې په هغې د پاسه سور شو او یو مقام دی هغې ته غر متخیجم چې هلته موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیره وکړم. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی چې څه منځې لاړ نو خر نه ته دې لګیا دی هغه خر ګوره الله بیا هم انسان سره مدد کوي. استخاره کې ورسره مدد وکړه خو ظالم ونه منه، په بل استخاره کې مدد وکړه خو ظالم سترګې ړندې دي د ښځې د لاسه. خر نه ځي دې لګیا دی خر وایي خر ورسره خبرې وکړې وی زه څوک هم فرشتې مې مخې ته ولاړې دي نه مې پرېږدي، فرشتے میں نہ پریدی څوک، لیکن دو سترګې ړندې شوې دي کنه. قرآن شریف کې الله فرمایي واتلو علیہم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، موږ ولا معرفت نښې ورکړې، کرامتونه م ورکړې، پویه م ولا ورکړې ده. نو څه چلې وکړه فانسلخ منها سې پرېښودل. د ښځې په محبت کې د شیطان په اثر د ښځې په محبت کې ړوند شو. فاتبعه الشیطان، قرآن کې الله فرمایي فکان من الغاوین. شیطان لګیا دین ښځې دی، خر وی نظم بس خر نه کوز شو او لل روان شو چې ولاړ د بني اسرائیلو مخالف چې دا کم بادشاه دی ته د فوجي خلک ورسره دي، کسان ورسره دي او په لوی دوم دام کې روان کړی دی. لګیا دی اوس هلته کې جامې ځان نه وشلولې، خپله طریقه استعمال کړه او لګیا د خیرش کوي د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام دپاره او د خپل قوم دپاره دعا کوي. خبره لوړې کېږي دی چې وایي خدای موسی علیه السلام هغه ته خیره کوي نو په خولې د بادشاه نوم راځي، بني اسرائیلو ته خیره کوي نو په خولې د خپل قوم نوم راځي، چې خپل قوم ته دعا کوي نو په خولې د بني اسرائیلو نوم راځي، چې خپل قوم مشر ته دعا کوي د موسی علیه السلام نوم راځي. هغه فوج پولیسو ته بیخ دی وده ته مونږ راوستې چلوې او کیسه ته خو مونږ ته خیرې کې هغې ته دعاګانې کې وی زما ژبه زما د اختیار نه وتې ده، بس ختمه ده. دا ژبه د چا په اختیار چلېږي؟ د الله په اختیار. ټوټېنۍ غوندې ژبه دی ده، د غوښې یو ټوکړه ده او د شاته او پسې هوا را روانه ده. دویم د خدای دا قدرت به مونږ کم ځای کې ومنو، ای بندگانو کم ځای به ومنئ. دا الله ستې ته کوه که نه دومره اواز کوي شاته پسې پکې ولګوه چې دا هوا سره پسې د خولې نه تیز هوا را روانې، لیکن هغه پورې اواز ته نه شي استې کم چې د دې ټوټېنۍ ژبې او د دې غاښونو نه ستا کم تیز اواز روان دی. دا ستا په اختیار نه روان، دا د چا په اختیار روانه ده؟ د الله په اختیار. دا ژبه دې په خوله کې یو ځای سره لګي نو دال ته روځي، نو بل ځای سره لګي نو قاف ته روځي، نو بل ځای سره لګي نو فې ته روځي، نو بل ځای سره لګي نو واو ته روځي، نو بل ځای سره لګي نو نون ته روځي. لکه لکه ستا اختیاري نو دا ژبه د قاف هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې واو راوباسه که نه، ته د بې هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې سین راوباسه که نه، او د سین هغه ځای سره وجنګوه او جیم ترې راوباسه که نه. لکه په دې به هم خدای نه منو، دا د خدای نظام نه دی. یو ژبه ده د غاښ یو سین به راوځي، بل ځای سره لګوه صاد به راوځي، بل ځای سره لګوه دال به راوځي. زه د یو مخرج نه د بل مخرج حرف وباسه تا ته به زه نه رویم. نو ورته څه وایي بلعم وی ژبه مې اختیار نه وتې ده، د بل په اختیار چلېږي. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې دا خیریه وکړه، خیریه د ده په حق کې قبولې شوې، د قوم په حق کې قبولې شوې. موسی علیه السلام قوم کې هغه دعا لاړه لیکن ژبه یې راوویستله، سینه باندې پرېوته. کلب قرآن شریف کې د سپي په شان شو، د سپي په شان ژبه لاندې راله او په دې سینه د پاسه پرېوته. په ټولو حیواناتو کې ګنده حیوان هغه سپی دی که نه، سپی ژبه یې بار ده. په ټولو حیواناتو کې په تکلیف کې ساه اخلي سپی اخلي. ټولو حیواناتو ته انسانانو ته خدای ساه غېشتل اسان کړي دي،
څوک پې روپېږي نه. یو سپی دی چې هغه سا اخلي، هغه تاسو تپوس وکړئ حیواناتو ماهرینو نه، او په ډېر تکلیف او په سختۍ باندې سا اخلي. او که چېرته خوشحاله دی او که خفه دی ژبه به بار پرته وي، د سپي ژبه به باري، دقسې ژبه بار راووتله. بس چې دی پوه شو چې زه خو لاړم او تباه شم او برباد شم، نو ورته وی خوس درته یو چل ښیم، هغه قوم ته وی وی بس زه خو م غرق کړم، زما د سلو کالو عبادت خو م په اوبو لو که، زما خو هغه اسم اعظم او معرفت لال ختم شو. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، تباه شم، برباد شم، د جهنم خشاک شم. اوس یو کار وکړئ، که د موسی علیه السلام قوم تباه کول غواړئ نو جینکۍ برابر کې، خشته کې، سرونه ولا ښکاره کې، پیغلې جینکۍ، او دا بني اسرائیلو کې وردن نه کې، او د بازاري په شکل کې وردن نه کې. چاله یو شی ورکړي چې دا خرڅوم، چاله بل شی ورکړي چې دا خرڅوم. دا جینکۍ شیدونه خرڅوي که نه، وردن نه کې په دې فوج کې. او د موسی علیه السلام فوج د ښځو نه ډېر عمر بار دی، که هغې ته څه مطالبه کوي نو د ګناه انکار دې ورته نه کوي. بس دقه یو کار کړه چې تاسو کامیاب شئ، د موسی علیه السلام قوم تابع کېږي، او که دې کې کامیاب نه شوی نو بله لار نشته دی. به دې خو لاړ تباه شو. فکان من الغاوین، قرآن وی لاړ برباد شو، تباه شو، شیطان غرق او تباه کار شی ولا برباد کړل. قوم یې وی چې بس دا به وکړو، جینکۍ تیارې کړه، خشته جینکۍ وکتې، سرونه ولا سر تور کړل، او چاله یو پیوي ورکړه چې ورشه دا خرڅوي، چاله پر د غاښونه. مثال زه در کوم، هغه زمانه کې هر څه چې و، چاله مثلا یو شی ورکړه ورشه دا خرڅوه، دا خرڅوه، دا خرڅوه، هغه جینکۍ لګیا دي او بني اسرائیلو کې سامانونه خرڅوي. موسی علیه السلام قوم ته وی دا مه پرېږده دا جینکۍ، دا لرې کې ورکې کې دا جینکۍ تباه کېږي وسر نه نه. موسی علیه السلام دا مونږ به د خوراک ته ضرورت دی، د کمې به مونږ راوړو. اوس دا هتکنډې استعمالېږي که نه استعمالېږي؟ بعینه همغه شکل روان دی. تاسو ګورئ په دې بازارونو کې او په دې کورونو کې چا سره لس چکې وي او په کورونو کې جینکۍ ګرځي او خرڅوي، او څوک یو شی خرڅوي، څوک دا انجیوز والا جینکۍ په دې کوڅو کې ګرځي که نه ګرځي؟ څوک یو شی خرڅوي، څوک بل شی. ما ته مخکې چاوي جینکۍ په کوڅو کې ګرځېدې، موبایل یې ورسره وی هغې خرڅولې په کوڅو کې دننه، چې دا د کمپنۍ د مشهورتیا دپاره مونږ دا څیزونه خرڅوو. د دواړو جهانو سردار فرمایي الله اکبر، څه رښتونی پیغمبر دی. وی چې په بني اسرائیلو کې کم څیزونه تېر شوي دي، زما امت کې به بعینه هغه څیزونه راځي. حذو النعل بالنعل، لکه پاڼه چې سینګ سپلی چې سپلی سره سینګ برابر ده، یو سپلی او د بلې سپلی منځ کې فرق وي نه. دا قصې چې هغې کې څه تېر شوي دی به زما امت کې راځي. تر دې حده پورې که بني اسرائیلو کې چې خپلې مور سره بدعملي کړي، وایي زما امت کې به هم داسې خلک پیدا شي چې خپلې مور سره بدعملي کوي. دا پیشنګویي ده. زه چې د دې انجیوز د جینکو ته ګورم چې دا بازار کې دا څیزونه میزونه خرڅوي او دا په کوڅو کې ګرځي او د کمپنۍ د مشهورتیا بانه لګوي او کله یو شی خرڅوي کله بل شی خرڅوي، دا د څه شی دی؟ دا هم ګورې د اغیارو یو طریقه ده، یو سازش دی، د شیطان یو سکیم دی، او کوشش کوي چې دا نوی هلکان او نوی کل برباد کړي او تباه کړي. دا یو جانسه ده، یو سازش دی، یو سکیم دی، یو سازش دی، په هغې کې لګیا دي. دي که نه دي اوس دا ګوره هغه سیستم را روان دی. زمونږ دا خو ګزاره کوي ورشئ تاسو د نورو ښاریو کې وګورئ، او دا چې کم دا مهذب ښاریې دي او دا لږ هلته وګورئ، پته راته ولګي چې دې سینګ ورلې موسی علیه السلام قوم منې که اوس قوم وایي مونږ خو ګناه به نه کوو، سترګې به تې اړو، سامان خو به تې اخلو که نه. یو بني اسرائیلي یو کس یو جینۍ ته لاس ور واچو او بدعملي ورسره وکړو. په ټول لښکر کې یو کس الله غصه شو. ګوره شیطان خپل سکیډ کې کامیاب شو، هلته بلعام تباه کړ، دلته الله غصه شو، وبا پرې راوسته. د موسی علیه السلام په قوم یې وبا راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان مړه شو. یو ورځ کې 70,000 کسان لړل برباد شو. دا د سازش اوس کې کله ښځه راته لمسوي در باندې به ګناه کوي. نبي علیه السلام فرمایي النساء، ښځې چې دي حبایل الشیاطین، د شیطان جالونه دي. لکه څنګه چې یو سړی د جال په ذریعه د کبانو ښکار کوي او یا د ملزانو ښکار کوي، دغه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. دغه رنګې بچي دي. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعضې بچي بعضې کې راځي چې زینت الحیات الدنیا، بچي درته ولمسوي، بابا اله شابه دا فلان کې شی وکړه، بابا د ګناه دا کار به کې راله، یو شی ورته یاد کړي، دا شی راله راوړه، اب د ګناه سره تعلق لري. بابا پلانکي دی ته مې بوځه، اب د ګناه سره تعلق لري. دی د بچي په محبت کې او د ښځې محبت کې ګرفتار دی. په دې طریقه د شیطان وایي پرېږدي دی نه. اوس یو پوټې غوندې ټکې درته وایم ستا د پوهې دپاره، د ټولو نه زیات زمونږ دپاره مهربان
او د ټولو نه زیات مونږ سره احسان کوونکی او د ټولو نه زیات په مونږ خفه کېدونکی الله دې که مخلوق بچی د الله مقابله کې څه حیثیت لري؟ ښځه د الله مقابله کې څه حیثیت لري؟ نو ولې دا بچي او د ښځو د لاسه مونږ خپل رب خفه کوو؟ لږ سوچ وکړئ، خبره خلاصه دې دماغو کې لږ سوچ به وکړو چې که زه خپل الله خفه کوم خو دې ښځې دپاره به یې خفه کوم، که دا خپل الله خفه کوم خو دې بچو دپاره به خفه کوم. نو دا خو د الله مقابله کې حقیقت نه لري. دغه الله دې که نن دا بچي ما نه څه کولی شم، دغه الله دې که دا ښځه ما ته نن الاوړې کړه، نن یې راته الاوړې کړه، بیا به څه کوم؟ علاج به راسره نه او که دا ښځه رانه لرې کړې بیا به څه کوم؟ دغه الله دې زما دا ښځه سبا به بوډۍ کړي.